چې کله د روزې میاشت راښکاره سي الله پاک حاملین عرش دا عرش چې د کومو ملایکو پر وژو دی و دې ته الله پاک وفرمایي دا ملایکې څه کوي دا ذکر کوي سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله بس دا سارو کال د دې ذکر دی دا د دې عبادت دی دا د دې ډیوټي ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله د روزې میاشت راښکاره سوه بیا الله پاک و دې فرشتو ته وفرمایي چې باس نور ذکر بس کوي وکړو څه الله پاک ورته وفرمایي داسې وکړئ چې کوم څوک روزې نسي کوم مسلمان روزې نسي د روزې د اولې څخه ونسي تر آخرنۍ ورځې پورې و دې روزاتي ته دعا کوئ چې یا الله آباد یې لري یا الله شاد یې لري یا الله کامیاب یې لري اوسونه لوی خبره د عزیزانو تاسو اندازه ولګوئ په ظاهره خو د ازما استاد روزه نیول بس یو عادي خبره د خوراک مه کوه چښاک مه کوه بیبي لره مه نږدې ورځه اوس دا په ظاهر ډېرې کوچنۍ خبرې دي د الله په دربار کې الله پاک فرشتې له ذکره راوګرځوي چې تاسو به ذکر نه کوئ او هغه مقربې فرشتې چې هغه عرش چا تکیه کړی دی د چا پر وژو دی اگر ولاړی سي یا و ما ته دعا کوي کما روزه نیوله په ښه انداز یا و تا ته دعا کوي یا تا روزه چې د هغه په ښه ترتیب نیوله دا کوچنی اعزاز دی دا معمولی خبره ده چې الله پاک یو ما او تا ته رانصیب کړي دا ډېره لویه خبره ده او دا ډېره مهمه خبره ده الله پاک دې دغه روزه په موږ باندې وپالي الله پاک دې د دې روزې قدر رانصیب کړي الله پاک دې د دې روزې احترام رانصیب کړي چې کومې حدود راښولي دي هغه دې الله رانصیب کړي چې موږ تر دې حد وانه وړو چې په هغه باندې الله راڅخه ناراضه او شیطان چې دی هغه ورباندې راضي سي اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي ما درته وویلې چې پیغمبر علیه السلام د روزې څخه مخکې یوه ورځ مخکې دا بیان وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي من تقرب به بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي و یو روزه دروسه راغلی سبا او بل سبا به ان شاء الله کېدلی شي چې میاشت ولیدل شي په دا اوس چې ما او تا راولاړ سو اویا واره فرض لمونځ وکړو د ماپښین یا د جمعې څو ثواب یې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي په روزه کې سړی یو فرض لمونځ وکړي اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي اوس چې ما او تا کوم نفل وکړو د نفلو کم ثواب دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي په دا اوس وخت کې چې روزه لعنت ده ما تا فرض لمونځ وکړو د دې څو اجر دی بیا په روزه کې چې سړی نفل وکړي الله پاک دغونه اجرونه ورکوي لکه چې سړی د روزې بغیر فرض لمونځ وکړي اوس په دې خبره یعنی و دې میاشتې ته الله پاک دومره لوی اعزاز ورکړی دی چې د هغه فرض چې دی هغه یو په اویا فرض بلل کېږي د روزې بغیر او د هغه نفل چې دی هغه داسې شمارل کېږي لکه د روزې بغیر چې سړی فرض لمونځ وکړي څومره لوی ثواب دی څومره لوی اجر دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي کان کمن ادى فریضة فيما سواه ومن ادى فریضة فيه کان کمن ادى 70 فریضة فيما سواه د روزې بغیر سړی اویا لمونځونه وکړي فرض لمونځونه څو ثواب دی په روزه کې د هغه یو لمونځ وکړه الله پاک و تا ته د غومره اجر د غومره ثواب چې دی هغه درکوي بیا د روزې بغیر سړی فرض لمونځ وکړي څو ثواب دی په روزه کې د نفل لمانځه هغومره ثواب دی الله دې رانصیب کړي عزیزانو د چا په خبرو پسې مه ځئ چې تراویح شته که نشته د چا په خبرو پسې مه ځئ موږ د خپلو اکابرو بزرگانو مشایخو علماو امام بخاری و مسلم امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی امام احمد بن حنبل دا خبرې کړې دي نظما ضرورت شته نستا ضرورت شته نظما په ویلو تراویح کیږي نظما په ویلو په نه ویلو باندې تراویح نه تراویح کیږي دا خبره چې دا خبره دماغ وباسئ قطعا په داسې خبرو کې مرضی او د الله رسول فرمای د قیامت یوه علامه ده د خلک به د دین هغه کار کوي چې د ده پکې فایده وي کې تاوان به نه کوي او اوس خبره د هغه ده چې یاره دا څه خلک وایي وایي تراویح چې د هغه نسته نو په نه تراویح کې ستا فایده ده داسې نه ده چې ستا ګټه ده په نه تراویح کې ستا فایده ده دا نه چې ستا تاوان دی
اوس که ستا تاوان وی بیا دې والله کړی وی نو ګټه ده بس هسې دې چا خبره غواړې چې پلانې هغه صاحب یا ملا صاحب یا پیر صاحب ویلې چې دغه تراویح چې دي هغه نسته زموږ دپاره حجت چې دی هغه زموږ تېر سوي اکابر دي بزرګان دي پر ایمان مړه سو پر اسلام مړه سو خاتمه یې پر ایمان شوله زموږ دا یقین دی چې موږ پر هغه لاره ولاړ سو هغه کامیابه یو او که چیرې یو سړی د ژوندي سړي خبرې مني دا ژوندی سړی څه معلومه ده که سبا الله ایمان جنې واخیستی دا ژوندی سړی څه معلومه ده سبا کې دا خپله خبره بیرته واپس واخیستله دا ژوندی سړی څه معلومه ده سبا یې د چا بیان واورېدی متاثر سو بیا یې وویل چې دا ځای ما ویلی نه و یا په دا ځای زما سر خلاصوی نه و صحیح سلو دا ټولې خبرې ورسره تړلې دي پخواني چې کوم بزرګان اولیا مشایخ علما اکابر تېر سوي دي هغه ټول ژوند پر علم سر کړی و او پر د هغه علم پر ایمان او پر اسلام رسولو نو هغه خبره حجت ده د ژوندو خبره هغومره حجت و دلیل نه دی صحیح ده تراویح به کوو دا نه کوانګه بیا ځان ته بله خبره ده چې زه نه کوم ټیک دی کمزوره یم مطلب په عبادت کې کمزوره یم دا به بیا علیحده خبرې نه کوم چې دا تراویح د کومې خوا ولې الله دې موږ ته وساتي چې موږ د دین او د اسلام له لارې واورو الله دې موږ وساتي که څوک وایي چې دا حضرت عمر فاروق شروع کړي دي زموږ دپاره حضرت عمر فاروق هم د ایمان حصه ده صحیح څه موږ ته د الله رسول وفرمایلې زما او زما د خلفای راشدین پر لار باندې روان سي تاسو به کامیابه یاست بس پر هغه لاره ځو زه دا اعلان وکړم چې تراویح نسته نو زما خبره ډېر وزن لري آیا که دغه تېر سوي بزرګان علما هغه محدثین مفسرین هغه ډېر لوی اعزاز لري او مړه هم پر دغه اسلام پر دغه قرآن پر دغه کلمه سلو نو زه چې کومه خبره کوم نعوذ بالله نعوذ بالله استغفر الله که سبا دا خبره ګر سره الله پاک نعوذ بالله استغفر الله دا ایمان له موږ واخیستې بیا به څه چم کوو بیا خبرې څه چم به کوو صحیح سلو نو د مړو خبرې ډېرې یقیني دي تر ژوندو صحیح سلو